ویچا چې دا کلمه وویله رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی علیہ السلام فرمای انا زعیم زه ذمہوار یم په دې خبره باندې چې په ورځ د جنت په ورځ د قیامت په د لاسه نیسم او جنت ته به داخلو. دې نه بله غټه خبره شته. نبی علیہ السلام فرمایي طبرانی شریف حدیث مبارک دی دا کلمه چا یو ځل ویله رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی علیہ السلام فرمایي انا زعیم زه ذمہوار یم چې د قیامت په ورځ به زه د لاسه نیسم او زه به جنت ته داخلوم. نو الله به دا سړی پرېږدم. د الله مهرباني ده که نه ده؟